کرزي د امریکا د هغو پټو کارونو څخه پرده پورته کړي چې په افغانستان کې ترسره کړي دي. درنو لیدونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د داعش ډلې په تړاو تازه بیان کې ویلي دي دا ډله ترهګره ډله ده، افغانستان ته له اسمانه راښکته کړې شوې ده. نوموړي دا خبره په هند کې کړې او ویلي دي ټول پوهیږي چې د افغانستان هوایي حریم د چا لخوا کنټرولېږي. نوموړی وایي امریکا افغانستان ته د ترهګرۍ په ضد جګړې ته راغلی و، خو اوس د داعش په څېر لویې ترهګرې ډلې راټوکېدلې دي. حامد کرزي ویلي په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه ده او یوازې قرباني یې افغانان دي. ولې افغانان او طالبان ووژل شي؟ داسې ډلې شته چې افغانان خپلو کې د یو بل وژلو ته هڅوي. ښاغلي کرزي زیاته کړې افغانان تر هغې خپله پرېکړه نشي کولی چې سوله را نشي. موږ په داسې حالاتو کې نه رڼې ټاکنې کولی شو نه خپلې پرېکړې کولی شو. کرزي همداراز ټینګار کوي چې افغانان له پاکستان او ایران سره نیکې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې له کرزي څخه ګیله کېږي د هغه نظام د راپرځولو هڅې پیل کړي دي کوم نظام چې د خپله له نړیوالو سره په افغانستان کې جوړ کړ. شنونکي د دغې خبرې علت دا ښیي چې ښاغلی کرزی نه غواړي له واک او اقتدار څخه د باندې پاتې شي. د نورو تازه خبرونو او مطالبو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. ستاسو په نظر چې کرزی رښتیا وایي او یا هم سیاسي چارواکي؟ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.